دوستانو تاسو به په انګلیش ژبه کې یو لفظ بار بار اورئ. هغه لفظ دی ساري. ساري لفظ معنی لري وبخه یا بخښنه غواړم. د دې د استعمال قسمونه خو ډېر دي. په دې ویډیو کې به مونږ دا وایو که چېرې ستا نه څه غلطي وشي او د چا نه پرې بخښنه غواړي نو د جملو جوړښت به څه په دې ډول شي. مثلا I am sorry, it was my mistake. زه بخښنه غواړم دا زما غلطي وه. بله جمله داسې جوړه کړه I am sorry, زه بخښنه غواړم به ترې په اوله سر کې راولي ورپسې به هغه خبره ولیکي I am sorry, I did not pick up your call. زه بخښنه غواړم ما ستا کال نه اوچت کړی. که دې ورته واپس کال نه یې کړی I am sorry تی په اوله سر کې راوله I am sorry for not calling you back. زه بخښنه غواړم چې مې درته واپس کال نه و کړی. I am sorry for being late. زه بخښنه غواړم چې ناوخته شو. ورپسې بله جمله جوړه کړه I am sorry I forgot your birthday. زه بخښنه غواړم زما نه ستا د پیدایش ورځ هېره وه. دوستانو دا یو جمله راته تاسو په کمنټ کې ولیکئ. زه بخښنه غواړم چې ما ته خفه کړې. خفه کولو ته هټ وایي. د نورو ویډیوګانو دپاره پیج فالو کول مه هېروئ.